کندهار کې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د کندهار د عامې روغتیا رئیس الحاج مولوي محمد ادم مسلم او د پولیو د بیړنیو عملیاتو مرکز مسؤل ډاکټر جمال الدین اعظمي او یو شمېر نور مسؤلینو نن دوشنبه د کندهار په عامې روغتیا ریاست کې درویو ماشومانو ته د 2 څاڅکي پولیو واکسین په ورکولو سره دغه درې ورځنی کمپاین رسما راپیل کړ. د کمپاین تر پیلېدو وروسته د کندهار د عامې روغتیا رئیس مولوي محمد ادم مسلم وویل د کندهار ښار په ټولو سیمو او ولسوالیو کې د پولیو واکسین د ورکړې ټیمونه ځای پر ځای شوي او د درویو ورځو په لړ کې به تر 15 کلنۍ ټول کم عمره ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. نوموړي د دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د علما کرامو او مخورو همکاري اړینه وبلل او دغه راز یې له والدینو وغوښتل ترڅو خپل تر 15 کلنۍ ټول کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. تاسو معلومه ده چې دغه د پولیو د واکسین پروګرام د نن څخه بیا 3 ورځې به دغه پروګرام د کندهار ولایت ټولو ولسوالیو کې روان وي. 3 ورځې نو د ټولو مسجدانو د ملا امامانو او د لیسې د مسؤلینو څخه دغه خواهش دی چې دغه پولیو د واکسین په پروګرام کې دغه کارمندانو سره پوره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو مرکز مسؤل زیاته کړه دغه وایرس اوس هم په سولیدیزه حوزه کې شتون لري. نو د عامې روغتیا وزارت او د کندهار د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ دا کمپاین د زون په کچه راپیل کړ چې په خبره د زون د 15 ولایتونو په مرکزونو او د 15 ولسوالیو کې به 1.8 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان واکسین شي. دا چې د پولیو وحشي ویروس اوس هم زموږ ستاسو په چاپېریال کې شتون لري نو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ سره سم د پولیو کمپاینونه وخت په وخت تطبیق کېږي چې د هغوی د تسلسل سره د نننی پروګرام چې شروع شو د 2 ورځو لپاره په ټول جنوبي حوزه 15 ولایاتو کې تطبیق کېږي او په ټول د 15 ولسوالیو کې تقریبا چې د جنوبي حوزې په کچه 1.8 میلیونه شاوخوا ماشومان دي چې هغوی ته کوشش کوو رسیدګي وشي واکسین ورسېږي. دا چې مهاجرین راغلي دي نو کومو ولسوالیو ته چې دوی تللي دي موږ کوشش کوو چې هلته د ارقامو په حساب خپل ټیمونه اضافه کړو تر څو د هغوی پورې هم واکسین ورسېږي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین په تکرار سره د والدینو غوښتنه کوي چې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان مو واکسین کړي او د راتلونکي ستونزې یې لا له وړاندې وژغوري.